ښاغلی مفتي صاحب حبیب الرحمن ورور پیغام پرېښی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې د اوداسه په مابینځ کې دنیوي یا دیني خبرې کول څه حکم لري؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب کورته جواب ووایي. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د اوداسه په مینځ کې دنیوي خبرې کول دا مکروه دي، البته که د ضرورت خبره وي نو د ضرورت په اندازه باندې دا په اوداسه کې خبرې کول پروا نه لري، مګر که چیرې د دین په حق له خبره وي نو په دې کې بیا څه ممانعت نشته شرعا. حاشیه طحطاوي صفحه 1 فتاوی تاتارخانیات جلد اول صفحه 23 المحيط البرهاني جلد اول صفحه 108. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.